ماڼوګله پښتو او پښتنه مینه. لیکواله هما ظفر احمدزی. لوستونکی مرسل احمدزی. د نجونو غږ پورته شو چې ځئ ځئ بیا راشئ. د یوې شېبې وروسته ولاړېدو سره یې د زړه درزا او بېقراري دې ته اړویست چې په څنګ وګوري. جانان ځان ته ډېر ډاډ ورکړ او سترګې یې ورو شانې اوچتې کړې. له کتو سره یې ماڼوګله خپله څنګ کې ډېره نږدې محسوسه کړه. یاغي نظر یې د بېرته راګرځېدو نوم نه اخیسته، تر څو چې ورسره راغلي ملګري یې د لاس نه ونیوه او د وتو سره د نجونو لخوا د اوبو او اوړو باران شروع شو. شاهدان ناوې ته د دریم ځل د ورتګ اراده وکړه او بیا د نجونو په ټولي ور دننه شول. جانان لا سم خپل ځای ته نه و راغلی، لا یې همغه د ټیکري پیڅکه نیولې وه. ښکارېده چې لا نور هم په همغه خیال کې تر ډېره مخکې تللی و. تر سترګو یې دا منظر پرده شوې وه چې د هغه ښایسته شنه او ګلابي ټیکري تر شا د ده هغه زړه ته راغلې شهزادګۍ ناسته ده او څو ځوانان ترې د ده لپاره د رضامندۍ پوښتنه کوي. په همدې کې و چې ناڅاپه یې پر مخ پرېوتي د اوبو څو څاڅکي احساس کړل او د نجونو د لاسونو پړکا او شور یې غوږونه ور وتخنول. ټولو یو بل ته مبارکي ورکوله، خو د مینې د الهام فرښتې لا پخوا جانان ته د هغه زړه ته راغلې شهزادګۍ مبارکي ویلې وه او هغه قبوله کړې هم وه. جانان د ماڼوګلې له پلو لاندې په څنګ راکتلي یو نظر باندې خپل زړه هغې ته حواله کړی و او داسې ښکارېده چې ماڼوګلې هم د جانان مینه د پلو په پیڅکه تړلې وه. د واده بسنډول په خلاصېدو و. نازکې او جانان هم کور ته د تلو په تکل له ټولو سره خدای پاماني او مخه ښه وکړه او کور ته د تلو په تکل شول. له واده نه کور ته د راتلو په وخت جانان له نازکې د هغې او دغه په بهانه د ماڼوګلې په هکله د معلوماتو کولو هڅه کوله. ماڼوګله د ګلخان اکا لور وه او د دوی کلي پورې تړلې سیمه کې کلي ته نږدې میشته ول. نازکې دا هم وویل چې زموږ بر پټي ته نږدې د ماڼوګلې دوی کور دی او هغه ډېره پرې ګرانه شوې هم وه. له ماڼوګلې سره یې ملګرې للمه، نیازه او سلګۍ هم راغلې وې. للمه د ماڼوګلې د ماما لور او سلګۍ د ترور لور هم ده. نیازه هم د دوی نیازبینه ملګرې ده چې ټولې شاوخوا نږدې کورونو کې اوسېږي. نازکې وویل ته پوهېږې هغوی دومره یو بل ته ګرانې دي چې په لږ اشاره یو د بل په خبره سره پوهېدلی شي. جانان ښه په خوند نازکې ته غوږ نیولی و. له دې سره د نازکې جانان ته پام شو. سترګې یې له شرارت تنګې کړې. جانان ته یې وکتل او سر یې وخوځاوه. لالو تا جینکیانو ته هم کتلي؟ جانان دا خبره په خندا تېره کړه. جانان به کله ناکله د برپټي خواته تلو، له کوم ځای نه چې د دوی د ځمکې پایله او د ماڼوګلې د کور پولې شروع کېدې. هلته به په خپل پټي کې لګیا و. له بره خوا راغلې وږمې به هم پرې ښې لګېدې او فیض اکا به ورته شپېلۍ وهله. د جانان ډېره خوښېده چې شپېلۍ زده کړي، خو دا له ده نه پوره نه وه. بس د فیض اکا کله مستې او کله هم له درده ډکې نغمې به یې اورېدې. فیض اکا د کلي یو ډېر ښه او په خدای مین او صادقه سړی و. ښکلې نوراني څېره او غټې بڼورې سترګې، ډېر په آرامه خبرې کول او هره خبره په آرامه او سړه سینه اورېدلو د فیض اکا شخصیت ته نوره هم ښکلا وربښله.
فیض اکا ډېر کلونه مخکې له کوم بل ځای نه راغلی و. ټول شته کلي کې وړوکی کور، یو پټی او یو سرو آس و. نو ځکه د فیض اکا د ژوند پټې چاته دومره نه وې معلومې، خو د شپېلۍ په غږ کې د یوې ورکې مینې درد نغښتی و او ټول د زړه بړاس به یې په همغه ویسته. جانان په هغه ډېر ګران و. اوس خو د ده په زړه هم ډېر ښه پوهېده او د جانان د رښتینې او صادقه مینې قدر یې کاوه. کله ناکله به په ټوکه ورته مسک شو او ځوراوه به یې چې زوی دا بر پټی ډېر نه دی درباندې ګران شوی، بس چې ګورم دی په دې خوا رالوتی. جانان به هم لږ غلی مسک شو.